د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوه دره بدګوړ برڅیری د دې سیمې خلک سهار ته په تمه وو چې د ژوند د نویو هیلو سره به راپورته کیږي او په خپله سیمه کې به خپلو کروندو ته ورځي او د خپلو کورنیو لپاره به نفقه پیدا کوي. خو د شپې ناوخته د دوی د ژوند هیلې خاورې شوې او د کورونو د چتونو لاندې بند وه. هغه حالت و چې چا له خپل ګاونډي سره مرسته نشوی کولی. د دې سیمې اوسېدونکي وایي د کور تر چت لاندې و، خو کوشش یې دا کاوه ترڅو خپل ماشومان وژغوري، خو ونه شوی کولی. د شپې مهال موږ داسې فکر کاوه چې یوازې په موږ د کور چت رالوېدلی دی، خو وروسته پوه شوه چې ګڼ شمېر کسان د خپلو کورونو تر چتو لاندې دي، خو هیڅوک د یوه او بل مرسته نشوی کولی. دا دې ته د مرچاخیلو غونډۍ وایي او بس ناڅاپه د قیامت فیان علامه رامنډه غلله او بس د مال او حال نه خلاص کړو، څه شهیدان رانه وشو او بس څه زخمیان یې او دغسې بلا په کړه چې در په در یې مال هم په کورونو کې ختم شه او بس دغسې کوټو باټې کړو او چې هغه څه جامه وه او څه زندګي وه په دې کورونو کې زموږ د منځه لاړه او بس اوس دغه تن جامو د خیرنو جامو کې بس راووتم، نور شیان نشته ده، بس کورونه هم ختم شو. بس دغه اندازه ده د تن جامو سره پاتې شي او دغه کورونو کې چې څه زموږ مال و حال او څه زندګي وه هغه زموږ لاړه ختمه شوه. دا د شپې 11 بجې وې چې ټول خلک وده او خلک په کورونو کې وو او د شپې 12 بجې ډېر زیات بس داسې وه چې د قیامت شپه به ونه وو، ځکه چې کورونه ویجاړ شوي وو، ماشومانو اوازونه او دغه زخمیان بند پاتې وو چې دې کې موږ څه زخمیان یو شوار ورځ وروسته لکه 3 ساعته وروسته موږ د کورونه راوایستل، څه مړي او څه زخمیان. خو ډېره سخته ورځ وه. الله پاک د نور افغانان داسې سختو او تکلیفونو نه بلکې ټول مسلمانان وساتي. په بدګوړ کلي کې هغه میرمن چې په سختو حالات کې ژغورل شوې، هغه مهال یوازې د خپلو ماشومانو غم ورسره و، تر څو یو څوک پیدا شي ماشومان یې وژغوري. چل ورو چې ودو او بس چې غرشه د زه څنګه کټ کې پرته وم چې ما کټ نه ځان راورته اندرور او دا بچیان د مې په ځمکه پراته وو، همداسې زما پښې کته څیرې ماتې شوې، کته لاړم، دا زور مې وکړ دا پښې چې مې راوایستې بله غټه ګټه رامنډولې په شا مې لګېده، پښتۍ مې ماته شوې، دا چارې مې ماته شوه، دا دوه لورګانې مې ځان پسې راکړې، دوی سارې وې، دوی باندې لرګي پراته وو. بیا مې کوشش کړ، بیا مې چغې کړې، ګاونډیان دوه راغله، دا دوه هغو راوایستې او دا یوه لور او یو زوی یو مسۍ، دا مې کته هم دستلي وو، اندرور مې ځمکه کې لاندې چت کې، بیا زوی مې بیا مړ شو او اندرور مې مړه وه، دا مسۍ او لور مې بیا داسې ژوندي راووت. وروسته بیا راوایستې د خلکو سپتال کې، یو جلال آباد کې دی، یو څوک هغه کې چې غسرای کې، زه ما به نن بوځي لکه دا پښې مې ډېرې خوږ دي، دا طرف مې ټول داسې ده چې پرېوتی نه شم داسې طرف باندې او بس بیا ځان ما پیسې نه وې، کوټې هوارې شوې چې موږ ځان ما پیسې راووتم داسې او ما دا شا هم ډېره خوږ ده، ټول ګټې راباندې لګې دي، ټولې وینې. په سیمه کې یوازې د غم ټغر خور دی. له نورو سیمو څخه خلک د غم شریکۍ په پار راځي تر څو د دې کلي اوسېدونکو ته تسلیت وړاندې کړي. دلته د یوه ګل درې ته داسې کسان هم د درملنې لپاره راوستل شوي دي چې د کورنۍ ګڼ شمېر غړي یې له لاسه ورکړي. یوازې دومره پوهېږي چې ماشومان او وروڼه یې په زلزله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بس ناڅاپي خبره وه، یو غرب وشو، پاڅېدو ته څوک جوړ نه شو، زه چې داسې کټ کې را جګ شومه بېرته د کوټې چت را باندې راغی، بره را باندې پرېوتو، بچي مې را څخه ته نږدې پراته وو، د چا مې ژړا اورېدل او چا سوري راته والې، ما باندې چت پروت و د کوټې، تقریبا نیمه ګنټه شاوخوا خو زما اواز نه کېده، نور اواز مې اورېده، د هغې نه وروسته بیا زما خوله ازاده شوه، بیا مې اواز وشو، زما زړه کې دا خبره وه چې خاص دا کور په ما راولېدلی، نور ګاونډ او نور ورونه او پلار او ټول به جوړي، سورې مې وکړلې چې زما مرسته وکړئ، څوک کومک را سره وکړي، هوښیار شوی یم غر کېږم، خو غږ بل چا هم کوو، دا د کومک غږ یې کوو چې موږ سره کومک وکړي او ما هم سورې والې، حالات ټول یو وو. تقریبا څه کم 12 بجې به وي شاوخوا چې زلزله رامنځته شوې وه، خو چې ما
کله سترګو کار وکړ او د ساعت ته مې پام شو دغه وخت کې 1:30 بجه وه. دغه وخته پورې زما سترګې د لاس باندې نه وې لګېدلې. د هغې نه وروسته زه راووتم د دغه چت نه. نور کسان ورونه مې ورور مې راغی یو بل و چت یې جګ کړ دا بشونه راغلي وو دوی ته جبلې واچولې. خو زه دونه شو چې زه خو لا بیا مې سیار وم دغه زوی چې مې دې ځای کې و دا زما داسې د لاس د لاندې سیار و دا مې راجګ کړ. یو بل زوی مې و هغه لاندې چغې والې. دا چې مې راجګ کړ ده پسې زه راجګ شوم خو هغه بل ما ویلې مړ دی خو مړ نه و بیا ژوندی و. هغه مې راجګ کړ چې راووتم بار چې مې پام وکړ دنیا ټوله ورانه شوې وه او جوړ څه شی نه و. ټول خلک کېدای شي د ولاړو خلکو کې زیات خلک راغلي چې لیدلي یې هلته داسې په هغه ځای اوس څوک نه پوهېږي چې دلته آبادي شوې وه او آبادي وه او یا څوک به دې کې اوسېدل. اوس هېڅ شی نشته او متاسفانه چې 22 کسان مې ټول د کورنۍ شهیدان دي او زخمیان هم ډېر لرو خو تعداد یې داسې راته نه دی معلوم نو څه په هسپتال کې پراته دي څه په لاره دي څه دا موږ موجوده روان دي. په دې ستونزمنو لارو د کورنۍ چارو وزارت ترڅنګ د حکومت ګڼ شمېر اداراتو مسؤلینو هڅې کوي چې سیمې ته مرستې ورسوي. د حکومت مسؤلین د هوا او ځمکې له لارې زلزله ځپلو ته مرستې رسوي ترڅو زلزله ځپلي خلک د ژوند له لومړنیو اړتیاوو څخه بې برخې نشي. چې خلکو ته آسیب پذیره خلکو ته مثلا مرستې رسیږي چې هغه مرستې یا د خیریه بنسټونو لخوا سوي وي یا د نظام لخوا سوي وي یا مثلا د مؤسساتو لخوا سوي وي هغو ته موږ ښه نظم باندې کمیټې ورته جوړې دي. د کمیټو له طریقه مثلا خیمه ورکول دي مثلا کمپل ورکول دي نور اړین ضروريات دي نو موږ هغه روان کړی دغه پروسه او تر اوسه پورې لا جریان لري تر هغو پورې چې د خلکو ټول مشکلات حل کیږي. سره هغه مرستې چې د هوا له لارې راغلي دي هغه هم زموږ د مجاهدینو لخوا څخه له میدان هوایي نه وروسته انتقالېږي هلته تر هغه ځایه پورې چې چېرې ساحه ده او کوم ځای د مرستو لپاره مشخص شوی ده همدغو ته رسیږي او کوم هغه کاروانونه چې نن ورځ کې د پاکستان هم څه موټران رالو هغه هم هلته انتقال شو او د نورو هیوادوالو یا د نورو تجارانو نور خیریه بنسټونه چې کم مرستې کوي د هغو لیږد کوي او د همدې لپاره د امنیه قومندانۍ پرسونل له ننګرهاره څخه تر هغه ساحې پورې لیږد انتقال همدا ټول د همدوی مسؤلیت په غاړه ده او د دوی مکلفیت ده. په سیمه کې د حکومت ترڅنګ بېلابېل ادارات د زلزله ځپلو د راایستل شوو کسانو لپاره په دیوه ګلدره کې خیمې درولي ترڅو پکې ژوند وکړي. نو د څوکۍ په هغې کې خو هغه د تاسو ته معلومه ده چې اوس خو فلحاله هغه خلک چې له ساحاتو راکوزېږي له هغو ساحو نه چې هغه آسیب پذیره دي له هغو نه چې راکوزېږي موږ هلته هغو ته چې کونجې ته راکوزېږي د ضرورت په وخت اوس یې موقتي کیمپ ورته ایجاد کړی ده نو چې هغه چېرته ضرورت پیښ شي د ضرورت مطابق به موږ کیمپ ورته جوړوو او د هغوی ضرورياتو مشکلات به حل کوو او بعضې هغه خلک دي چې هغو ته موږ هغه خپلو کلو ته خپلو بانډو ته مشکل حل کولی شو نو هغه موږ ورته حل کوو. کونړ بېلابېلو ولسوالیو ته د حکومت او مرستندویو ادارات له لوري مرستې روان دي ترڅو زلزله ځپلي خلک له ستونزو سره مخ نشي.